واک ته د اسلامي امارت تر دویم ځل رسیدو وروسته په ټول هیواد کې د کوچني اختر لمونځ له کومې امنیتي پیښې پرته ادا شوی دی. کابل ښاریان خوښ دي او وایي چې دا په تیرو څو کلونو کې لومړی اختر دی چې پکې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. په کابل کې د یو جومات ملا امام هم له امنیتي وضعیت څخه خوښ بریښي او له امنیتي ځواکونو څخه د امنیت د ساتنې په پار مننه کوي. دی وایي نماز عید را ادا کردیم با یک فضای بسیار د اختر لمونځ مو د ورورولۍ او یو بل منلو په فضا کې ادا کړ. ډیر د خوښۍ ځای دی چې څنګه د اختر د لمانځه ادا کولو پر مهال د هیواد په هیڅ څنډه کې کومه ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې. له همدې امله د اسلامي امارت له ځواکونو ځانګړې مننه چې کلک امنیتي تدابیر یې نیولي وو. د اختر لمانځه ادا کولو وروسته خلک یو بل ته مبارکي ورکوي او بیا د خپلو خپلوانو او مشرانو کورونو ته ورځي. د لمانځه لپاره مسجد ته راغلي خلک وایي امنیتي ځواکونو ډیر کلک امنیتي تدابیر نیولي وو چې موږ هم ډیر ډاډه د لمانځه ادا کولو لپاره راغلو. دوی زیاتوي چې د پخوا په څیر ویره مو هم نه درلوده. امنیت ما خیلی خوب بود. نماز به خیلی امنیت ډیر ښه وو. د لمانځه په ادا کولو کې هم ډیرو خلکو ګډون کړی وو. اوس چې تاسو ګورئ خلک یو بل ته مبارکیانې ورکوي. زه هم له دې ځایه چې لاړ شم د خپلوانو کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځم. په کابل کې ځوانان هم خوښ دي چې د اختر لمونځ د امن په فضا کې ادا کړ. دوی وایي نه یوازې په کابل کې امنیت ښه دی بلکې ولایتونو ته په لارو کې هم امنیتي ستونزې نشته او وایي چې دوی به سږکال نورو ولایتونو ته هم په ډاډه زړه د سیل لپاره لاړ شي. چند پیش که بود امنیت ما درست نبود. مخکې د امنیتي ننګونو له امله موږ نشو کولی چې د افغانستان ښکلي ولایتونو ته سفر وکړو، خو اوس شکر دی امنیت شته دی او موږ ملګري پلان لرو چې سږکال اختر نورو ولایتونو ته په چکر او میلو تیر کړو. حالات راځي چې ډیر امنیت راغلی دی. موږ خپل کور ته یا خپل ځای ته یا خپل انډیوالان ته یا خپل لرې دوستان ته ډیر په ډاډه زړه امنیت ډیر ښه شوی دی، ډیر برقراره دی. د کابل په ټولو جوماتونو کې د کوچني اختر لمونځ په داسې حال کې د سولې او امن په فضا کې ادا کیږي چې اسلامي امارت په دویم ځل په ټول هیواد واکمني کوي او سږکال یې لومړنی اختر دی چې له هیوادوالو سره یې په ګډه نمانځي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.